بسم الله الرحمن الرحیم. راځم نن د پرنټ پروګرام د پرنټ په اړه خبرې کوم. پرنټ پروګرام کې یعنی کله چې موږ پرنټ پروګرام کې یو څه جوړ کړو څنګه کولی شو چې دغه موږ پرنټ کړو. یعنی مثلا دا زما یو تصویر مې دلته جوړ کړی دی، یا دلته تاسو نور لیکل هم کوئ، هر څه تاسو لیکئ. نو دا به څنګه اوس موږ پرنټ کوو. راځو فایل باندې کلیک کوو، دلته پرنټ باندې درېږو. پرنټ باندې کله چې ودرېږئ دلته د پاسنۍ برخه کې کوم چې پرنټ دی دې باندې به کلیک وکړو او دلته یو وینډوز را خلاصېږي. دلته کوم پرنټر تاسو را د یو اس بي له لارې د ستاسو کمپیوټر سره وصل شوی هغه به کلیک کړئ. دې باندې کلیک کوو. مثلا زما سره اوس پرنټر سیټ اپ نه دی انسټال او نه کوم پرنټر سره وصل دی، خو کوم پرنټر چې تاسو د کمپیوټر سره وصل شوی هغه به دلته انتخاب کړئ. هغه پرنټر دلته نوم راځي، هغه به انتخاب کړئ. بیا به دلته وروسته پرنټ ټو فایل په دې معنا کوم لیکل یا کوم د رسم او تصویر چې دا جوړ کړی دی په پرنټ پروګرام کې، دا که چېرې تا ټیک مارک کړی وي دا د تا سره په کمپیوټر کې هم ثبت شي او پرنټ دې هم شي. که چېرې ټیک مارک کړی نه وي یوازې پرنټ دې کېږي، کمپیوټر کې دې ثبتېږي نه. نو زه دا ټیک مارک کوم چې هم په کمپیوټر کې ثبت شي هم پرنټ شي اپلای کوئ. اوس دلته د نور د سیکشن د پیج دی، کرنٹ پیج دی او د نمبر اف کاپیز، دا ټول په ورډ شو په پروګرامونو پر ارتباط لري. به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به باندې خبرې کوو. راځم پرنټ وهم. نو دلته وایي چې کوم تصویر چې دا جوړ کړی دا هم سب کا موقعیت ورته انتخاب کا. دلته د موقعیت انتخاب شي په ان سره، په دې نوم سره د سب شي سیو وایم. نو دلته پرنټ شروع کیږي. تاسو دا برخه کې ګورئ چې پرنټ شروع کیږي. نو زموږ سره اوس پرنټر نه دی وصل شوی، نو که چېرې پرنټر وصل وای دا به موږ کاغذ په مخ چاپ کړی وای. دویم په دې په څنګ کې بیا راځو پرنټ ته. د پیج سیټ اپ دی. پیج سیټ اپ په دې معنا چې د پیج صفحې ته سیټینګ وکړي، ترتیب کړي، کوم ډول د ستا صفحه کاغذ په مخ ترتیب شي. اول دلته سایز دی، سایز دلته A4 ورقه ته انتخاب کړئ، F4 انتخاب کړئ. دا به څنګه معلوموئ کله چې تاسو سپین کاغذونه اخلئ په هغه باندې د پاسه په بانډل باندې لیکل چې A4 دی، A3 A0 هر ډول A0 غټ وي، A3 شي، A4 شي. نو دغه مثلا دغه صفحې زه A4 انتخابوم. او بل دلته دا چې یو پارټیل دی، بل لانډسکیپ دی. پارټیل معنا چې په عمودي شکل دی وي، لانډسکیپ په افقي شکل دی وي. تاسو دلته ګورئ په کوم شکل تاسو غواړئ په هغه شکل دی چپ کیږي. مثلا په دې شکل غواړئ د لیفت رایټ ټاپ باټم دا په دې معنا چې لیفت خواته د څومره فاصله پاتې شي، زه وایم چې 2 انچه دې پاتې شي، او رایټ خواته د څومره فاصله پاتې شي، دلته دې هم 2 پاتې شي. دلته ګورئ چې تغیرات پکې راځي. ټاپ یعنی پاسنۍ برخه کې دی 1 انچه تغیرات ځای پاتې شي په سپین کاغذ کې، او لاندې لخوا دې هم 1 انچه ځای پاتې شي. دا کوم لانډسکیپ شکل و. په د بل ترتیب یا پارټیل کې هم همداسې کړلی شي. یعنی لیفت ته د 1 سانتي متر پاتې شي، 9 انچه او 2 انچز پاتې شي، او رایټ ته د هم 1 انچه فاصله پاتې شي، او ټاپ ته د هم 2 انچه پاتې شي، او باټم ته د 2 انچه پاتې شي. دا شی و پارټیل لانډسکیپ و. راځو بل په دې کې هوریزونټل، دا معنا اوس راځو اول پرنټ پریوی ته راځو. زه پرنټ پریوی کې ګورو زموږ تصویر کوم خوا کې دی، باټم رایټ سایډ دی، هم پاس دی رایټ سایډ دی. د دې سیټینګ څنګه کوو؟ راځئ فایل ته راشئ، پرنټ ته راشئ، پرنټ کې پیج سیټ اپ ته راشئ، او دا تصویر د هوریزونټل یعنی افقي ډول د هم ماسته شي، او ورټیکل عمودي ډول د هم سنټر ته شي. بیا به دلته راشئ اوکې به کوو. اوس راځو دلته پکې تغیرات نه راځي، یوازې پرنټ کې تغیرات راځي. پرنټ پریوی کې بیا وګورئ زموږ تصویر دلته سنټر ته شو، خوا هم سنټر ته شو. بل په دې کې بل پیج سیټ اپ چې دی، که چېرې تاسو دلته د اجست باندې اجست ټو دا نارمل سایز څومره دی، 100 دی. که 100 څخه مثلا زیات ورکړئ، زه ورکوم چې 300 زموږ صفحې اندازه به زیاته شي. اوس راځئ پرنټ پریوی کې، دلته تغیرات نه راځي، یوازې په پرنټ کې تغیرات راځي. او دلته پرنټ پریوی کې ګورئ دلته د صفحه ګورئ دومره غټه شوې ده، هیڅ زیاته شوې ده. دې په واسطه نیکسټ پیج په واسطه بل صفحه راخلاصېږي، یعنې دې په واسطه شاته ځي. او دلته دا معنا چې 1 پیج په یوه صفحه کې راځي، دلته دی په 2 صفحو کې درته ښکاره شي. تاسو ګورئ دا پرنټ کېږي، همداسې نه د ښودنې لپاره تاسو ته ښودل کېږي. دې په واسطه نږدې کېږي، دې په واسطه وریا کېږي. او دا د
پرنټ دې پوسټه بیرته پرنټ پی وی کلوز کیږي. راځو پرنټ پی وی ته دا د فیس سیټاپ او دا بیرته بیا نارمل سایز راولو سلیکو. دریم چې د فایل فرند دی پرنټ کې پرنټ پی وی دی. پرنټ پی وی د دې لپاره پکارېږي دا هر څه چې جوړ کړه دا دې مثلا جوړ کړه یا دې دا راوایسته دا دې ته د کلر بدل هم کړه. دلته کلر ورکوي په دې په منځ کې یو څه لیکل کوي. د کلر د لیکلو کلر هم بدل کړئ. لیکم چې وای یوټیوب هیلپ پښتو دا دلته لیکلی شئ. اوس پرنټ پریوی په دې معنا چې تاسو وګورئ چې دا ستاسو کوم لیکل یا تاسو څه وکړل دا په څه ډول راځي. پرنټ ته به راشئ پرنټ پریوی او دلته وګورئ د 1 پیج کوم په یو پیج کې راشي او دلته صفحه هم دلته دا لیکل ټول په دې ترتیب راځي. دا پرنټ و. او بل چې دی دې ته ورته فرام سکین اور کیمرا کله چې زموږ سره کمپیوټر سره کیمرا وصل شوی وي یا کسانو والا کوم استعمالوي یا پرنټر په کاپۍ والا استعمالوي دې سره سکینر وصل شوی وي او دا اوس دا ځکه خټ شوی دی زموږ کمپیوټر سره سکینر یا کیمرا یو څه نه دی وصل شوی. هغه زموږ د ایچ بي کیبل لارې وصل کېږي بیا دا خټ کېږي بیا هغه ځای لارې دلته تصویر وړل کېږي یو او بیا سکینر په صفحه سکینر باندې دی یو پاڼه ښودل کېږي. کله چې پاڼه وښودل شوه کېښودل شوه بیا دلته سکینر باندې کلیک کېږي. سکینر چې کلیک کېږي دلته یو خط سر ته رسېږي خط څخه کومه پاڼه چې په سکینر باندې چې پرنټر ته ورته ماشین دی یو ښه تصویر راخلي او دلته راځي او بیا چې کله دلته راغله بیا به دلته راشئ په دې ډول به پرنټ کوئ او چې دلته پرنټ ووهئ کوم ډول تاسو څو صفحې یا څومره څه ډول ډیزاین پکې غواړئ. دا سکینر و. او بل سینډ دی سینډ یعنې ایمیل دی دې په واسطه کله چې موږ څه لیکل وکړه یا آوټلوک پروګرام بیا غواړي دې په واسطه موږ بل چاته لیږلی شو. بل سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند دی. کله چې دلته ودرېد دا ټیک مار دی خوا یعنې فیل ټایل او سنټر کوم ډول چې تاسو غواړئ. فیل دا معنا چې دا کوم عکس یا تصویر چې تا جوړ کړه یا لیکل دی وکړه دا د په ډیسکټاپ باندې ثبت شي. فیل یعنې ټول ډیسکټاپ باندې دې ثبت شي. ټایټل یعنې وړې وړې خانې خانې دې جوړ شي. سنټر یعنې د شاوخوا د تور بیکګراوند وي شاوخوا د تور کیله راځي او نور په منځ کې دې دا تصویر چې کوم جوړ شو دا ثبت شي. زه فیل باندې کلیک کوم او دلته اوس ثبتوم. لومړی باید ثبت شي ډیسکټاپ دغه دی زموږ ته ثبت شو او یا اوس نه غواړئ چې په دې ډول هغه کې بیا سیټ بیکګراوند ته راشئ او په دې شکل غواړئ ثبت شي دې شکل هم ثبتېږي او یا غواړئ چې په دې شکل زموږ کمپیوټر کې ثبت شي. دریم دا دی پراپرټیز دی یعنې د دې پراپرټیز دي د کوم سوروالی انچز د سینټي میټر پیکسل او بلیک اینډ وایټ د کلر دی وي کلر رنګه دی وي او که چېرې رنګه نه وي په دې باندې کلیک وکړو نو زموږ نو نوي څه چې جوړوو بیا تور راځي. نو که چېرې بیا رنګه جوړوئ کلر یې جوړوئ کلر یعنې هر ډول رنګ په دې باندې اپلای کېږي په دې باندې کلیک وکړو. دریم دی کې چې د اباوټ فرند د فرند پروګرام په اړه معلومات او اخري چې د ایگزیټ دی په واسطه موږ د پروګرام څخه خارجېږو. دا هم د نن ورځې درس په دې علاج